بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، ورونو خوندو، افغانانو، محترم میلبنو، محترم صوفی زاده صاحب، محترم دودین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته سلامونه او له دې لارې نه محترم صوفي زاده صاحب ته او ټولو وطنوالو ته په خوشحاله شیبو کې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ښې شیبې ولري. مننه. صوفی زاده صاحب، شما هم اگر برای بیننده احترامات خود تقدیم کنید. السلام علیکم بینندای محترم و میزبانای محترم، هر جایی که هستی خوش باشه و خوش هستم که امروز این برنامه هستم با شما. هموطنان عزیز، برادران و خواهرای محترم، بعد از تقدیم سلام شما را به این 96مین برنامه در سلسله ذهنیت سازی صلح خوش آمدید میگویم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این را در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. معذرت میخوایم که نظر به بعضی مشکلات تکنیکی امروز ما نتانستیم به وقت خود پروگرام شروع کنیم، اما حال پروگرام شروع شده و یکی از مهمانان ما هنوز حاضر نشده. انشاءالله چند لحظه بعد اونام شرکت میکنه. لودین صاحب پروگرام به دستی شروع کو چه مخکل دینه چه ملمنو تا وخت ورکو چه وغیگی د ملمنو په اجازه، د تاسو په اجازه او د لیدونکو په اجازه به یو څو سلایدونه وړاندې کو چې په قسم دی مقدمه د دې مجلس لپاره هغه د پخواني مجلس روسی او په عین وخت کې نوې لیدونکي راغلي چې پروګرام باندې پوه شي چې څه قصه ده او د کوم ځای شروع کوو. نو د تاسو په اجازه به زه یو څو سلایدونه درسره شریک کړم او داس په خلاصه ډول به ووایو چې دا څه شي پروګرام ده او په څه رقم هم شروع کړی. نو لکه دوستان چې دلته ګوري، دغه د موږ یو کلیدي سلاید د کلودین صاحب داسې دغه سلاید په سرعت باندې تشریح کې چې د مسؤلیت په ساحه کې څه رقم سره دا موضوع موږ مطرح کوو. مایک دی آف ده. مننه دورانه صاحب. دغه یو عام سلاید ده چې د ټولنې او د افرادو یا د وګړو د انکشاف مختلف مراحل ښیي، د طبیعي ژوند او همدارنګه د ټولنیز ژوند. په دغه سلاید کې موږ د یو ټولنې یا د افرادو د محتاجي د ساحې وضعیت، د خودکفایي او همدارنګه د فلاح و سلام د ساحې وضعیت کې موږ د مسؤلیت موضوع باندې خبرې کوو چې د هغه ټولنې یا افراد چې د محتاجي په ساحه کې ژوند کوي د مسؤلیت اندازه یا د هغه د منلو نه منلو یا د هغه ته د توجه یا پاملرنې یا هغه ته د اهمیت ورکولو موضوع څېړل شوې ده، همدارنګه په عادي ساحه او په عالي ساحه کې. داسې مسؤلیت د انساني ژوند یوه مهمه برخه او وجیبه ده. دا دې ته څومره پاملرنه شوې، که شوې څومره ټولنه کې تغییر راځي او که ونه شي په ټولنه کې کوم عواقب او نتایج رامنځته کیږي. داسې انسان د اختیار والا یو موجود ده. کیدای شي چې موږ بل سلاید کې دې ته اشاره وکړو زورانې صاحب. نو په هره ټولنه کې چې د موږ او تاسو په شاوخوا محیط کې یو وضعیت یا واقعي ترسره کیږي، انسان د هغه سره تعامل کوي یا د انسان د عمل او عکس العمل په یو نتیجه رامنځته کوي. که په یوه ټولنه کې بېوزلي، په یوه ټولنه کې په اصطلاح عامه شتمنیو باندې توجه یا پاملرنه نه وي یا مثلا خیرخواهي نه وي، په یوه ټولنه کې د قوانینو یا اصولو رعایت نه وي، نو هلته که وقایع رامنځته کیږي انسان ورسره تعامل کوي، نتیجه به څنګه وي. که چیرې په یوه ټولنه کې یو واقعه دا کله کله یوه شخړه رامنځته کیږي، که د هغې سره تعامل نتیجه رامنځته کوي. که چیرې مفاهمه موجوده وي او د عقل او تصور او وجدان نه کار واخیستل شي، اختیاري فعالیتونه د یو چوکاټ په منځ کې
عملی سي نو نتایج مې معمولا مثبت دي او که چیرې اختیاري فعالیتونو په بنیاد کې عقل او پوهه او خلاقیت او تصور او وجدان کوم صحیح عمل ونه لري یا دغه استعدادونه وده نه یې کړي نو نتایج معمولا منفی راځي. و رښتیا ما اگر به وی علاوه کنم ایست که خداوند ما را در دنیا خلیفه خلق کرده برای که خلیفه باشیم و وظیفه خود به صورت درست انجام بدیم. خداوند برای ما 4 استعداد و یا نعمت داده که از او استفاده کنیم و در مقابل هر واقعه و حادثه یا پدیده که رخ بده تعامل ما در مقابل از او نتیجه از او را تشکیل میده که ما به چی نتیجه میرسیم. از او خاطر مسئولیت نتایج اعمال و کردار و گفتار ما سر خود ما میه. موضوع دیگره که ما دربارهش بحث کردیم و این بود که ما میتونیم به مسئولیت از یک بعد دیگه سل کنیم و ایست که ما در محیط خود یا اثرگذار می باشیم یا اثرپذیر می باشیم. هر قدر که ما مسئولیت بزرگتر بگیریم اثرگذاری ما زیاد میشه و اثرپذیری ما کم میشه. مثلا در می چوکات اخیری اگر ما چوکات سیاه رو ببینیم در ساحه محتاجی اگر ما باشیم یا جامعه باشه اما جزئی که ما اثرگذار هستیم بسیار کمتر است نسبت به جزئی که ما اثرپذیر هستیم. وقتی که ما رشد کنیم به ساحه خودکفایی برسیم مثل چوکات سرخ اما ساحه که ما اثرگذار می باشیم کلان میشه و اثرپذیر می باشیم خرد میشه و بالاخره به ساحه فلاح و سلام اگر ما برسیم ساحه اثرگذاری ما بزرگ میشه و از اثرپذیری ما خرد میشه. موضوع دیگر که ما سرش گپ زدیم یک بود دیگه ما اوی بود که یک ارتباط مستقیم در بین دانش ما در بین ازی که ما چقدر کنترل داریم سر محیط خود و چقدر مسئولیت پذیر هستیم یک ارتباط مخصوص است. اگر یکیش زیاد شود دو تای دیگهش اتومات زیاد میشه، اگر یکیش کم شود دو تای دیگهش اتومات کم میشه. از او خاطر اگر ما ببینیم اگر دانش ما در یک ساحه زیاد باشه ما در اون ساحه کنترل ما زیاد می باشه و مسئولیت ما زیاد میشه. دیگه یک فرمول بسیار مهم است که بسیاری پدیده‌ای که در محیط ما صورت میگیره بسیاری کارهایی که ما میکنیم در این فرمول پرتیم به یک نتیجه از اون میرسیم. دیگه موضوع دیگه که ما سرش گپ زدیم موضوع آخری که ما در پروگرام‌های گذشته گپ زدیم وی بود که وقتی ما فهمیدیم اهمیت مسئولیت چقدر مهم است چقدر مهم ده مسئولیت دی موږ فوکس باید په کوم ځای کې وي. موږ عموما درې ساحې لرو. په یوه ساحه کې موږ کنټرول لرو، په یوه ساحه کې موږ مدیریت کولی شو او په یوه ساحه کې موږ نفوذ لرو. که چیرته د موږ فوکس په هغه ساحه کې وي چې کنټرول لرو هغه دایره لویږي انبساط پیدا کی توسعه پیدا کی نو د موږ د نور دایره مسره زیاتیږي. که د موږ په ساحه کې چې موږ کنټرول لرو هغه لویه ساحه سي نو بالاخره هغه د مدیریت ساحه هم لویږي او د نفوذ ساحه هم لویږي. اما اکثره خلک د دوی تمرکز او د دوی فوکس ټول په داسې ځای کې ده چې نه کنټرول لري پکې نه مدیریت کولی شي او نه نفوذ لري. دغه اخره موضوع بیا په تیر پروګرام کې موږ دوه میلمانه درلودل چې یو ډاکټر صاحب نصرالدین پیکار او بل ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری و. ډېر مهم موضوعات د مسؤلیت په اړه کې ټولنه کې انفرادي ډول تشریح کړي. دغه ټول پروګرامونه موږ په افغانستان پیس چینل کې اچولي دي او دوستان کولی شي چې هلته ورشي. موږ به د افغانستان پیس چینل لینک دلته جوړ کړو. او نن موږ دوه محترم میلمانه لرو چې یو محترم حنیف صوفي زاده ده چې پخوا هم د موږ میلمه و او بل محترم احسان صداقت ده. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. صداقت صاحب دلته په ټولنه کې ډېر فعال ده په تورنټو کې او د موږ څو وارې د موږ میلمه شوی مو. نو لودین صاحب پروګرام به تاسو وسپارم. اوس نن ورځ د میلمنو ده چې وایي چې دوی څه تجربې لري په دغه ساحه کې مسؤلیت دوی ته په ژوند کې په
بزنس کې، په کار کې، په ټولنه کې څومره ګټې ورته رسولې او څه فایدې لري؟ نو مهرباني وکړه لودین صاحب. نو ډیره مننه درانه صاحب. زه صداقت صاحب ته ستړی مه شوه یم، ما ته خو نه ښکاري، فکر کوم دا سلاید مخکې پروت ده چې سړی ورته وګوري وویني. زه به دا سلایدونه لرې کړم چې هغسې چې سلایدونه ته د ضرورت نشته. بیا هم ستړی مه شئ صداقت صاحب. تاسو ستړي مه شئ محترم درانه صاحب، لودین صاحب او محترم میلمه صوفي ساده صاحب، تاسو ټول ته ستړي مه شئ وایم. خدای دې وکړي سهار مو په خیر پیل کړی وي. او ډیره مننه. مسله د مسؤلیت ته نه فکر چې تاسو په هغه د سلایدونو یو مقدماتي توضیح راغلی و، ویلې ده راغلی و. په هر صورت ستاسو تجربې څنګه ښیي چې په شخصي او ټولنیزو مسؤلیتونو باندې پوهېدل او په هغه باندې عمل کول کوم نتایج رامنځته کوي، څنګه ټولنه رامنځته کوي، او که چیرې یو د ټولنې غړي اشخاص خپل شخصي او ټولنیز مسؤلیتونه باندې پوه نسي او یا په هغه باندې عمل ونسي کړلی، یا له هغه نه په اصطلاح سرغړونه وکړي، څه رقم نتایج یا حالات رامنځته کیږي؟ ډیره مننه. تاسو مخکې دراني صاحب هغه سلاید اچولی او هغه ډېره ښه تشریح ورکړه. خو مسؤلیتونه خو په اصل کې هر انسان مسؤلیت لري، څوک زیات څوک کم، یا د کوچنیوالي نه نیولې تر زړښته پورې انسان همیشه یو مسؤلیت خامخا لري. بعضې مسؤلیتونه هغه دي چې هغه انسان ورته ضرورت لري، مجبور دي، نو هغه باید ترسره کړي، او بعضې هغه دي چې انسان غواړي چې د فلاح خواته لاړ شي، نو بعضې شرایط په ځان باندې په خپله مني، بعضې د ټولنې د خوا نه پرې منل کېږي. نو په ټوله کې مسؤلیتونه زموږ سره غاړه دي، موږ باید خپل مسؤلیتونه وپېژنو. خو هر انسان که داسې فرض کړو چې د بایسکل د پایې یو سیخ دی، نو د بایسکل په پایه کې خو سیخان ډېر زیات دي، خو که هر یو سیخ خپل رول ونه لوبوي، نو یو سیخ که د پایې نه ووځي، نو فشار په بل سیخ باندې لویږي. په قرار هغه سیخ د وزن د زیاتېدو په وجه باندې خپل مقاومت د لاسه ورکوي او هغه ناکامیږي، پسې بل همدغسې پایه د حرکت نه لویږي یا کږیږي یا زموږ په اصطلاح باندې پټ کېږي، نو بیا هغه چې ټولنه ورسره خرابېږي. نو که ټولنه د بایسکل یو څرخ وي، د هر فرد یو سیخ دی او هر فرد خپل مسؤلیت لري. نو که هغه د لارې صفایي ده، که په لاره باندې ځي او چا کاغذ غورځولی ته هغه راپورته کړي، یا اول خو خپل مسؤلیت باید وګڼي چې هغه کاغذ ته وانرتئ. خو که احیانا په سړک باندې کاغذ پروت وي او ته دا خپل مسؤلیت وګڼې چې دغه راواخلې او هغه کثافت دانې ته ورسوې، نو تا خپل مسؤلیت ترسره کړ. لیکن ډېر خلک بیا داسې دي چې هغه وایي دا زما کار نه دی، سرسري نیسي او هماغه دی چې یو د بل پسې جمع کېږي، دغه مسؤلیتونه هم دغسې هر یو چې زما کار نه دی، بل څوک به یې وکړي، بالاخره هغې نه ټولنه فاسده کېږي، خرابېږي. په جاپان کې د جاپاني کلچر او ټولنه داسې ده چې هلته دین او مذهب پکې تقریبا نشته، لیکن وایي چې تر ټولو با مهذبه خلک یا با تربیه خلک هغه د جاپان خلک دي. هغه په څه وجه باندې هغوی خپل مسؤلیتونه پیژني. یو کارمند په فابریکه کې کار کوي، نو هغه وایي چې دا زما مسؤلیت دی چې دغه کار زه ډېر ښه ترسره کړم، یا دغه مواد چې جوړوم، موږ به پخوا د جاپان دا مواد جنس به چې و ډېر به م خوښاوه. یو نجلۍ وه تلې وه جاپان ته، دلته کوچنۍ رالویه شوې په کاناډا کې، افغانه وه. هغه بیا معلمه شوه او د انګلیسي درس ورکوه، لاړه جاپان ته، هلته د انګلیسي درس ورکوه. نو هغه چې د جاپانیان په خپلو کې یو ملي احساس لري د ټولنې په اړه باندې، د خپل مملکت په اړه باندې،
نو یو فابریکه کې چې یو کارمند کارم کوي هغه ډېر ورکوټه کارمند وي لیکن هغه وایي چې ځکه دغه شی خراب جوړ کوم سبا د جاپان نوم په بدیږي یا د دې مملکت ته پیداوار ته صدمه رسیږي نو هغه پوره مسؤلیت اخلي کوشش کوي چې هغه شی داسې جوړ کړي په داسې معیار جوړ کړي چې هغه خلکو ته د قبلولو یا د اخیستلو وړ وګرځي نو دغه احساس که د هر چا سره پیدا شي نو په قرار ټولنه وده کوي ټولنه مخ ته ځي او که یو څوک خپل مسؤلیت د بل په غاړه ورچي او بل د بل په غاړه اچي دغه ریسپانسیبিলিټي یا خپل اشتباه منل دغه په خپل د انسان رشد بیاي او که څوک خپل اشتباه نه مني یا مسؤلیت نه مني نو هغه غواړي چې ټولنه شاته ورځيږي او په یو شاعر ډیر خو ویلي دا تقریبا د ګناه ګڼل ده چې څوک مسؤلیت نه اخلي نو یو شاعر وایي چې اگر بینی که نابینا است و چاست اگر بینی که نابینا است و چاست و اگر خاموش بنشینی گناه است نو دا صحیح ده چې یو ځکه به څوک په کوی ته ورغورځيږي هغه نه ګوري لیکن الته که هر څوک ولاړ وي هغه باید خپل مسؤلیت وګڼي چې هغه د لاس ونیسي ورته وایي ځل د کوی ده چې ونه غورځيږي نو د ټولنې هغه ناخوالي چې کوم دي هغه د یو فرد پورې تعلق نه لري بدبختانه موږ په افغانستان کې په دې 1300 لسیزو کې ډېر بد او مختشي داسې یو چې زمونږ ټول مسؤلیتونه باید بل څوک په غاړه واخلي مملکت باید راته بل څوک جوړ کړي سړک راته باید بل څوک جوړ کړي حتی هغه پاککاري او صفایي په خپله نه کوو خپل چټلي او کومه کثافات هم د کثافاتو ځای ته نه رسوو بیا وایي دا مملکت ولې داسې دی ډېره مننه صداقت صاحب اوس به هغه ته موقع ورکړو صفیزاده صاحب ته به موقع ورکړو چې دی هم خپل نظر په دې کې واچوي بیا به نور سوالونه مطرح کړو بیا بانډار به دوام به ورکړو مننه بله السلام علیکم ټول دوستان ته ډېر مننه صداقت صاحب ته ډېر مهم موضوعات اشاره وکړو زه غواړم چې ځینې موضوعات د ملت سازی د نگاه نه هغه باندې خبرې وکړم میخوایم کمی که با دری هم صحبت کنم تا باشه که هم به گوش های هم ما شیر و شکر است البته مفهوم مسئولیت در ملت سازی که ما داریم یا ما که میخوایم که به طرف ملت سازی بریم تنها مربوط به یک حکومت نیست البته تنها مسئولیت حکومت نیست این مسئولیت مربوط به هر شهروند است و هر خانواده است یا یک نهاد به هر نهاد است به یک عالم ماست به یک تاجر ماست به یک رهبر مذهبی ماست یا دینی ماست یا معلم و شخصیت به هر کسی که است و همشان در ساختن یک کشور نقش دارد برای افغانستان این بحث بسیار مهم است چون تاریخ افغانستان با مقاومت ساختارهای قومی و قبیله‌ای یا مداخلات خارجی اختلافات داخلی که ما داریم و مهاجرت ها و دهه‌ها جنگ که در افغانستان شکل گرفته ای از او صحبت میکنه آینده افغانستان تنها با احساساتی که ما مردم زیادتر داریم یا شعارا یا حرکت‌های سیاسی ساخته نمی شود بلکه افغانستان به مسئولیت پذیری نظم آموزش نهاد قوی فکر دراز مدت و فداکاری مشترک نیاز دارد خب این مسئولیت که از شناخت ملت آغاز می شود افغان ها باید اول ما همیشه را گفتیم افغان ها باید اول به سوال مهم جواب بدن یک سوال مهم باید جواب بدن سوال چی است ما چی نوع افغانستان یا چی نوع افغانستان ما میخواهیم او را باید جوابش پیدا کنیم سال است که افغان ها در بسیار موضوعات زیاد یا دخیل هستند مثلا نکی هویت ملی خود گم کردن نقش و در بسیار نقشای ما بسیار قومی و قبیله‌ای شده بسیار ما با سر مسائل دین و سر مسائل حکومت زیاد میچرخیم ولی متاسفانه که از مسئولیت خود با گریز میکنیم رابطه بین افغانستان کهنه و افغانستان مدرن فعلا که افغانستان که طرف دنیا طرف مدرنایزیشن میره ما باید یک رابطه بین مدرنیته و سنتی افغانستان باید داشته باشیم
یا ما همیشه سر بحثایی میکنیم که حکومت مرکزی یا غیر مرکزی، یا ما همیشه سر این صحبت کردیم که رابطه با قدرت های خارجی بدون یک دیدگاه مشترک، دیدگاه مشترک ملی، پیشرفت ما بسیار پراکنده خواهد بود و وضعیت بهتر نخواهد شد. ملت تنها خاک، مثلا سرحد که ما میگیم میشه، یا زبان ما یا حکومت نیست، بلکه ملت مسئولیت مشترک است. ما من حیث شهروندای این کشور یک مسئولیت مشترک داریم. ما یک آینده مشترک داریم. ما نهادهای ما مشترک است و قربانی ما البته مشترک است که اینه باید همه ما درک کنیم. کشورهای زمان قدیمشان که مردم فراتر از قوم خود، فراتر از قبیله خود و فراتر از گروه و منافع کوتاه مدت فکر کنند. این مثلا این چی هستی؟ بیایم فرض که صحبت میکنیم در مسئولیت فرد. مسئولیت فرد چی است؟ مگه من فرد هستم، مسئولیت ما در ملت سازی چی است؟ یعنی هر افغان مسئولیت دارد که علم و آموزش یاد بگیرد، چی دختر باشه چی بچه باشه، این مسئولیتش است که باید علم یاد بگیره. خودش من حیث فرد، مثلا سر دولت فعلا صحبت نمیکنم، من سر فرد خود صحبت میکنم. قانون را ما باید احترام کنم من حیث یک شخص. از فساد باید دوری کنم، چی در جامعه خود، چی در جایی که من کار میکنم، یا چی در تجارت یا در هر کسب و کار که هستم. باید با صداقت کار کنم. مهارت های خوب باید یاد بگیرم. اگه آلی زمان ای آی است، همه چیزا بسیار سریعتر میشه و ما جوانای ما باید بره چیزای مسئولیت باید بگیرن، این چیزا را یاد بگیرن به خاطر ملت خود، به خاطر کشور خود. و باید در سهم جامعه باید مسئولیت بگیرن و سهم بگیرن. باید همیشه منطقی فکر کنن. ما مردم افغانستان بسیار احساساتی هستیم. همیشه دیسیژن یا تصمیم ما بسیار احساساتی است. بدون از که ما یک تجزیه و تحلیل کنیم مسئله را، یک چند نفر بشینیم سر تو یک چند روز سر صحبت کنیم با تصمیم بگیریم. ولی ما تصمیم ما بسیار احساساتی است. مثلا تفاوتایی که ما وانا داریم او را باید احترام کنیم. این کلی مسئولیت یک فرد است. اگر او به زبان پشتو صحبت میکنه، به زبان ازبکی صحبت میکنه، اگر او شیعه است یا او سنی است، ببین ما باید مسئولیت ما است که یکی دیگر احترام کنیم من حیث یک ملت. جامعه ضعیف نمیتواند که دولت قوی بسازه. مثلا ما اگر ډیره مننه فرد خود بله بیننده محترم، موضوعات بسیار مهم در اینجا مورد بحث قرار میگیره. اگر شما نظریات داشته باشین، تجربه داشته باشین، در امی کامنت ها همراه ما شریک بسازین و همچنین این پروگرام همراه دیگه دوستان شریک بسازین، در صفحات خود شریک بسازین. این موضوعات بسیار مهم است. لودین صاحب د کوربه په قسم نیم وخت لري چې په دغه موضوع باندې خبره وکړي. دواړو میلمنو ډېر مهم موضوعات مطرح کړل په یو ډول خلاصه کې د دواړو بحث او بیا بل سوال ورته مطرح کړي. مهرباني وکړئ. او ډیره مننه وبخئ. صداقت صاحب د جمعي مسؤلیت یو ډیر ساده او اسانه او ډیر ښایسته مثال د اغستنې چې د ټایر د فعال ساتلو او د نارمل فعالیت په اړه باندې مثال ورکړ. ډیر عام فهم او ډیر مهم او د هر فرد د مسؤلیت او په ټولنه کې په ګډه د مسؤلیتونو ته پاملرنه مهمه وګڼله. صوفي زاده صاحب په عامه سطح باندې چې نن سبا د موږ ځوانان اکثرا په داسې شیانو مصروف دي چې څنګه موږ د افغانستان د نړیوالو په صف کې څنګه ودرو، له هغه نه لرې پاتې دي. په داسې شیانو مصروف دي چې دغه انرژي وخت انسان چې هغه نه ساتل کېږي یا نه ذخیره کېږي، بیرته نه راځي، هغه پر داسې ډېرې بېجایه شیانو باندې مصرفېږي. نو داسې موږ که غواړو چې څه رقم یو افغانستان ولرو، دوه مسلو ته اشاره وکړه چې اول په شخصي توګه د مسؤلیت اخیستل، چې هر انسان ځان ته مسؤلیتونه لري. اول د خپل ځان ساتنه، له خپلو افکارو، له خپلو ذهنیت نه خبرتیا، دا یو ډیره مهمه موضوع ده. او د علم او د مهارتونو ترلاسه کول، نن سبا دنیا د علم او تخنیک او تکنالوژي دنیا ده.
چې موږ خپل وخت څنګه په دغه شیانو باندې صرف کو د نوې زده کړو دپاره. مسله د اخلاقي چلند او د حساب ورکولو د هر انسان په خپله ټولنه کې د ځان او د نورو په اړه باندې مسؤلیت لري چې د قوانینو درناوی، د چاپیریال ساتنه، د نورو سره د مرستې روحیه، د یو هموطن په توګه یا د دنیاوال په توګه موږ د یو انسان په توګه څنګه کولی شو چې له ځان او نورو سره مرسته وکړو. دغه د مرستې روحیه او په ټولنیزو چارو کې ګډون، افغانستان خپل ګڼل، ولس خپل ګڼل، د حکومت له بېلې ولسه نه ده. او اخره کې ډېره مهمه خبره وکړه چې قوي حکومتونه د قوي افرادو او د اتفاق و اتحاد په نتیجه کې او د علم او تکنالوژي په نتیجه کې رامنځته کېږي. نو دغه خلاصه د ما هم ورسره موافقه ده. زه نورې خبرې نه لرم. بس بل سوال مطرح که. او بله خبره دا ده چې که چیرې مسؤلیت نه تېښته یي، یعنې څوک مسؤلیت نه مني، او در حال چې طبیعي توګه باندې انسان داسې یو موجود ده چې د خپلو کړنو جواب باید ووایي. او که چیرې په یوه ټولنه کې څوک خپل مسؤلیتونه نه مني، افراد، نهادونه، ادارې یا هغه خلک چې صلاحیت لري خپل مسؤلیت ونه مني، له خپل مسؤلیت نه ګریز وکړي، یعنې پاملرنه ورته ونه کړي، چاره یې څنګه ده، څنګه وسي، څه کارونه وسي چې تر څو خلک مسؤلیت ومني. صداقت صاحب د جاپان مثال ورکړ، سره له دې چې هغوی کوم دیني ارزښتونه نه لري، اما د مسؤلیت حس په هغوی کې قوي سوی نه. دا له کومه راغلی؟ دا یې زده کړه کې شامل و یا د کلتور کې دا شایسته؟ موږ څنګه کولی شو چې دا کار وکړو، در حاله چې موږ په کلتور کې دغه شعر یې ویلی، یو مثال یې ویلی چې که اگر بینی و که نابینا و چا است، اگر خاموش بنشینی گناه است. نو سره له دې چې موږ کلتور کې لرو، خو اما عمل د موږ داسې ښیي چې څوک مسؤلیت ته ځان یا خپل مسؤلیت باندې شرمیږي یا تېروتنې نه مني. که چیرې ومني دا شهامت او که دا خدای نخواسته بل شی. څنګه وکولی شو چې دغه حس قوي کړو؟ ساده به ووایم. اول صداقت صاحب تاسو او بیا صوفي زاده صاحب. ډیره مننه، تاسو زموږ خبرې ډېرې نورې ښه تشریح کړې. مسؤلیت منل انسان ته چې د دنیا ته راغلی دی، خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات لقب ورکړی دی او خپل خلیفه یې ګڼلی دی په دې دنیا کې. نو که خدای مې ګناهګار نه کړي، نو دا انسان د دې مځکې یو ورکوټی خدای دی، ځکه چې خدای خپل یو نماینده لیږي او پاچا چې یو مملکت کې یو ځای ته والي لیږي، خو هغه والي په هغه منطقه کې ورکوټی پاچا وي چې هغه منطقه کنټرول کړي او هغه د پاچا کوم اوامر چې دي هغه هلته تطبیق کړي. نو که په جلال آباد کې یو پاچا وي او هغه یو والي وي او هغه د کابل نه رالېږل شوی وي، نو هغه بیا د اسلام آباد او د پاکستان اوامر هلته نه تطبیقوي، هغه د کابل اوامر هلته تطبیقوي. نو خدای پاک هم چې موږ دې مځکې ته رالیږلي یو، نو موږ باید د خدای پاک هغه اوامر چې موږ ته یې راښودلي دي، هغه د خدای پاک قوانین دلته تطبیق کړو. نو په دې صورت باندې موږ ته مسؤلیت راسپارل شوی دی چې دغه مځکه مې ستاسو په اختیار کې درکړې ده او تاسو دغه بهتره کړئ، دغه جوړه کړئ، دغه اواره کړئ. د عیسویان یو ملا یو ورځ په تلویزیون کې لګیا و، هغه ویل چې آدم علیه السلام چې د مځکې ته خدای پاک راکوز کړ، نو خدای پاک ورته وویل چې ته د مځکه بهتره مځکه جوړه کړه. وایي آدم علیه السلام ورته وویل چې زه خو ډېر کوچنی او ډېر ورکوټی مخلوق یم او دا مځکه خو ډېره لویه ده او ډېره توره تیاره ده او ډېرې کندې کپرې لري، دا خو زما د وسې او د توان خبره نه ده. وایي خدای پاک ورته وویل چې ته اول ځان جوړ کړه، مځکه په خپله جوړه شي. نو موږ باید اول په خپل ځان باندې کار وکړو، خپل افکار جوړ کړو، خپل ځان جوړ کړو، هغه څه چې زموږ خپل مسؤلیتونه دي هغه ترسره کړو، بیا د نور نه هم توقع کولی شو. چون انسان د دې مځکې واکدار دی، نو موږ مسؤلیت لرو حتی د حیواناتو په مقابل کې هم.
چې څنګه وکولای شو هغه حیوانات سره هم ترحم وکړو. لیکن ما په څو موده مخکې یو ویډیو کې کتل چې یو چا یو پیشو را ایساره کړې وه او داسې بد رقمه دې ووهله بېچارهګۍ چې څو ورځې بیا ما ته خوب نه راته، ځکه زه پخپله په کور کې 2 واړه پیشوګان لرم او هغه موږ ته څومره نازولي دي او څومره نازدانه دي، لکه د کور د یو فرد په رقم باندې موږ هغې سره مینه کوو. او خارجیان وایي چې تاسې د یو حیوان سره مینه ونه کوئ نو تاسو د انسان سره هم نه کوئ، یعنې د انسان ترحم د دې نه معلومیږي چې ته حیوان سره څومره مینه کوئ. نو موږ چې یو په دې تېرو څو لسیزو کې دغه ترحم او دغه یو بل زغمل، یو انسان، یو ژوندی نفس چې هغه ساه وباسي، هغه د خدای پاک مخلوق دی، نو هغې سره باید موږ مینه وکړو، هغې ته باید حقوق ورکړو. همدغسې باید هر انسان ته ورکړو. مخکې صوفي سازا صاحب وویلې چې موږ په یا ژبني یا سمتي یا په قومي مسایلو کې راښکېل یو، لیکن په طور عموم موږ ټول انسانان یو. هغه افغانیت هم چې وباسي موږ انسانان یو. که هلته یو د هر دین والا وي، که د هر مذهب والا وي، که د هر مفکورې والا وي، خو بیا هم انسان دی. هغې ته د انسان په سترګه باندې ولې نه ګورو؟ نو که موږ دغه په ځان کې پیدا کړو چې یو بل ومنو او ووایو چې دغه د خدای مخلوق دی او دا هم لکه زموږ غوندې ژوند ته ضرورت لري، دی هم باید وږی پاتې نه شي، دی هم باید په سر باندې سرپناه ولري او احترام یې وشي. نو که دغه موږ راخپل کړو انشاءالله چې ټولنه ورځ په ورځ مرخه کېږي او دغه د ورکوټوالي نه باید خپل ماشومانو ته ورزده کړو، د مکتب نه باید شروع کړو، د اول صنف نه باید شروع کړو. زه فکر کوم زما خبرې اوږدېږي رانه، همدومره بس وي. مننه. ډیره مننه صداقت صاحب. واقعا هغه موضوعات تاسو یادونه وکړه، یعنی دا قابلیت د دې لري چې قابلیت د زده کړې لري، یعنی په ژوند کې راتلل او عملي کېدل. یو خو نوم اخیستل دي، یو داسې د ترحم مسله یاده کړه چې دا له مسؤلیت سره ډیره مهمه اړیکه لري، یعنی د ژوند ساتل، یعنی دغه ژوند چې په مخ د ځمکې باندې روان ده په عامه توګه انسان چې پاچا ده، د دې د حمایت ساتنه او حقوقو ته رسیدګي کول، یعنی دا معنا لري چې دا کېدای شي چې له مکتبه له علم او پوهنې نه راپیل شي. که چیرې ښوونه او روزنه د مکتب ویلل، مدرسه ویلل، په کور و کلي کې ژوند کول، دا داسې شي چې دغه مسایلو ته توجه وشي، پاملرنه وشي، یاده یې شي او په عمل کې دې ته وخت ورکول شي، نو دا بیا د ژوند برخه ګرځي. او که چیرې عملا زندگی بل رقم روانه وي، نو ډیره زده کړه له عملي ژوند نه کېږي. که عملي ژوند کې بېرحمي، وهلي، ټکولي، غیبتي، حسدي، کینه یو د بل سره ټېل مټېلي، کشمکش کې زندگی، بیا خلک په همدې کې دا رقم شی زده کوي. نو په دې لحاظ باندې تعلیم او تربیه، ښوونه او روزنه، د مکتب، مدرسې، کورنۍ، کوڅه، کلی، دا ټول د زده کړې ځایونه دي او په ډیره فعاله توګه زده کړه له همدغه ځای نه رامنځته کېږي. ګرچې کتابونه په تنها مکتب کې دي، مدرسه کې دي، اما په کور کې د مناسبات، په کوڅه کې او د بل سره تعاملات، په ښار کې او په سړکونو کې، دغه عملي زندگی د موږ او تاسو په عملي ژوند کې ډیر اثر لري. نو تاسو ډیره مهمه مسایلو ته اشاره وکړه. ډیره مننه. خدای وکړي چې موږ او تاسو راتلونکی ژوند یا نسل یا نسلونه دغه مسایلو ته چې په دې باندې خبرې نه کیږي، اما د ژوند مهمه برخه ده، د موږ ژوند دغه بڼه او شکل همدغه شیان تشکیلوي. نو انشاءالله چې بدلون به ممکن شي. صوفي زاده صاحب دغه برخه کې تخصصي څېړنې لري، تحقیقات داره و مشغول همین مسائل است. ما چگونه میتونیم که به اصطلاح دوره که میخوایم از او عبور کنیم، یک دوره انتقالی را به وجود بیاریم به سوی واقعا مدنی شدن، به سوی از اینکه ما افغانستان را مردمش دوست داشته باشیم و دنیا را به همراه دنیا چه قسم زندگی کنیم. چطور میتونیم که از همون نعمتهای مدنی یا تمدنی امروز به نفع انسان استفاده کنیم. جوانای ما چی میتونه که به عوض از اینکه مصروف چیزهای منفی، احساسات منفی است، یک حلقه عبوری را ترسیم کرده بتانیم.
بله یا ایره ترانسفورمیشن میکنه یعنی چقدر ما بتونیم که تغییر بدیم یعنی با طرف گذار بریم یعنی به خاطر قوی ساختن حس مسئولیت در بین جوانای افغانا ما باید اول از خانواده خود شروع کنیم از مکتب خود شروع کنیم از مسجد جامعه و هر جایی که رهبر است از او شروع کنیم مسئولیت تنها یک موضوع سیاسی نیست بلکه یک وظیفه دینی است یک وظیفه اخلاقی است و یک وظیفه ملی هم است اسلام همیشه به ما یا به مسلمانان مسئولیت پذیری امانتداری علم و خدمت به جامعه را تشویق میکنه مسئولیت از خود انسان شروع میشه هر افغان باید از خود بپرسه این سوال باید بکنه که من برای وطن خود چی خدمت کردم یا چی خدمت میکنم آیا من صادق هستم آیا من برای نسل آینده خود چیز میگذارم که ما سستینبل رو میگیم خداوند جل جلاله در قرآن شریف میگه ان الله یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یعنی حال یک قوم تغییر نمیدهد خداوند حال یک قوم تغییر نمیدهد تا زمانی که خودشان خود را تغییر ندهند این بسیار گفته شده و ما بیاس شنیدیم یعنی تغییر افغانستان اول از تغییر فکر از تغییر اخلاق و رفتار خود ما شروع می شود اگر ما یک جوان هستیم ما باید خود فکر کنیم که ما چی تغییر در خود آورده میتونم ما همیشه میبینیم که یه جوانای ما تایم منیجمنت ندارن یعنی با وقت هیچ احترام نمیگذارن که وقت چی است در کار که مصروف شدن ساعتها را دو سپری میکنن ولی مهمی است که ما با یک انگیزه پیش بریم به زندگی خود خانواده ها باید مسئولیت را به اطفال خود به خانواده خودی را باید یاد بهند که اگه ما پدر و مادر باید با اولادای خود صداقت یاد بده نظم یاد بده باشن علم یاد بده مثلا چه قسم میتونی که به مردم خدمت کنی را باید باشن یاد بده اگر خانواده قوی باشد جامعه هم دیگه قوی میشه مثلا یک حدیث شریف است که همه شما مسئول محمد صلی الله میفرماید که همه شما مسئول هستید و هر کس در برابر مسئولیت خود جوابگو است این البته در عرصه علم مثلا افغانستان نه تنها با احساسات آباد می شود بلکه کشور ما به چی ضرورت داره با یک معلم ضرورت داره من حیث یک جوان باید یک ویژن با خود داشته باشم که ما چی میخوایم بشم و او چرا به افغانستان نیاز است مثلا یا ما دکتر میشم انجینر میشم اقتصاددان میشم و همه چیزایی که ما یاد میگیرم این به افغانستان خیرش چی خواهد بود اگر ما که فعلا در غرب زندگی میکنیم ایجازیات مردم چیزایی را که یاد میگیره که چه قسم پیسه از او پیدا کنیم ولی ما فعلا دو همیشه ما که در افغانستان بودیم به ما استادای ما که شما جملهش بوده با ما همیشه یاد میداده که افغانستان چه قسم به افغانستان چه قسم خدمت کنیم این کلمه خدمت بسیار زیاد بود در نسلای ما نمیفهم که در نسل آینده چطوری مفکوره رو باید ما یاد به ذهنشان بگنجانیم ما باید را یاد بگیریم که چه قسم با فساد و بی‌مسئولیتی مبارزه کنیم یکی از مشکلات بزرگ افغانستان فساد و واسطه و بی‌نظمی است ما بسیار خوش داریم که بی‌نظمی را ایجاد کنیم مثلا ما قبلا گفتم که وقت هیچ احترام نمی کنیم مثلا کار خود که میکنیم صادقانه نمی کنیم یعنی باید از دل کار کنیم از دل جان که ما میگیم باید کار کنیم در مسئولیت که هستیم چی دولتی است یا چی شخصی است هر کسی کار میکنیم باید صادق باشیم کار خود که پیش میبریم بسیار مسئولیت خود ادا کنیم این مسئولیت به خاطر است که هم الله خوش میشه هم ملت دی ساخته میشه و جوانا باید یک هدف باید داشته باشن در زندگی خود که ما کدام طرف میریم آیا این زندگی همیشه که ما که امروز جوانای خود در روزا صحبت میکنیم همیشه این فکر هستن که چه قسم از افغانستان برن دیگه جای برن دیگه کشورها برن و دیگه کشورها که میرن بسیار با مشکلات زیاد زندگی میکنن هر جایی که میری مثلا تو باید مسئولیت پذیر باشی اگر در غرب هم زندگی میکنی اینجا بسیار مسئولیت هست و اگر کسی نتونه که وقت خود بشناسه و کارهایی که بسیار مثلا غیر مسلکی است به خود یک قسم بگنجانه او دیگه زندگیش بسیار شاید قسم که بخواهد پیش نره در هر جای که هست باید یک مسلک یاد بگیره اگر در افغانستان مردم میگه که در افغانستان کار نیست چرا کار نیست اگر اول باید ما خودم پرسان کنم که ما چی دارم ما کدام مسلک دارم
کدام حرفه دارم یا کدام کمال دارم یا نه. بدون از اینکه تو خودت کدام چیز داشته باشی چه قسم بتانی که کامیاب شوی. خب کامیابی از چی می آیا یک فوتبالر خوب هستی در سپورت؟ آیا خودت یک تجار خوب هستی، تجارت خوب یاد گرفتی، سیستم تجارتی رو میفهمی؟ آیا یک انجینر خوب هستی یا میخوای یک انجینر خوب شوی؟ دیگه به این خاطر که ما پیش خود ما هدف قرار ندیم، یک هدف نداشته باشیم در زندگی ما، شاید با شکل که ما بخوایم قسم پیشم نره، با جامعه ما مصدر خدمت نمیشیم. دیدم میریم که روز به روز نفوذ زیاد شده میروه و این نفوذی که زیاد شده میروه این کدام مثلا مسلک ندارن، چون نهادهای ما که ضعیف است و نهادها باید یا قوی بسازه که چه قسم یا مسلکی شوند. ولی دولت هم در قبال یک مسئولیت بسیار قوی داره. اگر دولت مسئولیت نپذیره در قبال جوانا، دیگه ای هم ایجا ما نمیتونیم که جوانا را به یک طرف درست ساق بتیم. مثلا اگر من اقتصاددان هستم یا انجینر هستم، باید دو مسلک خود بسیار پیش برم و وقتی که فارغ میشم با مسلک ما باید یک کار باشه که من دو مصروف شم. و این چیزای از بخش مسئولیت های دولت است که باید به جوانان متوجه باشه و خود ما من حیث جوان باید مسئولیت ماست که مسئولیت پذیری را بگیریم و یک در زندگی خود یک جدیت بیاریم. دیگه نمی نتیجه آخر بود. مایک دا مننه دورانه صاحب، تاسو کې څه وایي دغه د اثر کله چې افراد یا ټولنې اثر گذاره کیږي یا اثر پذیره کیږي، مثلا موږ خپل اثر گذاري او څنګه زیاتولی سو؟ زه به له دې نقطې نه ورته وګورم. مهم موضوعاتو باندې بحث اوس دواړو میلمنو ډېر نظریات وړاندې کړل. زه به هم یو څو ساحو نه دغه موضوع ته وګورم. اوله موضوع زه غواړم دا ووایم چې که د خلکو په زړه یې جان اف کینیډي چې رئیس جمهور سو په هغه ابتدایي افتتاحیه وینا کې خلکو ته ویل، امریکایانو ته ویل چې تاسو د دې توقع مه کوئ چې هیواد به تاسو ته څه شي وکړي. تاسو دې ته متوجه سئ چې تاسو هیواد ته څه شي کولی سئ. دا اوله موضوع ده. بل نقطې ته چې زه غواړم وګورم هغه دا ده چې مسئولیت تدریجی کوي ډېر مؤثر وي. د مثال په توګه اگر ما ببینیم در دیگه دنیا موضوع سیتیزن که او را شهروند میگه، ما فکر میکنم در یک جامعه که شهرنشین نیست، اکثریتش دینشین است، ما دو کلمه باید استعمال کنیم، یکی شهروند و یکی دیوند. اوی که دینشین است و اوی که شهرنشین است و هر کدامش از خود مسئولیت ها داره. که دیت وګورو انسان فردی مسئولیت واخلي، بعد لیغنه د کورنۍ مسئولیت واخلي، بیا په کلی کې مسئولیت واخلي، بیا په ولسوالۍ کې مسئولیت واخلي، بیا په ولایت کې او بیا په هیواد کې. دغسې تدریجي مسئولیت زیاتیږي، اثرګذاري هم زیاتیږي او محاسبه هم زیاتیږي. یا که شهروند وي په ښار کې اوسیږي، په کور کې په کوڅه کې د ځان د کور د کوڅې د ناحیې د ښاروالي او بیا د ولایت او بیا د هیواد په دغسې تدریجي ډول که د دوی مسؤلیت زیات سي، تاثیر هم زیاتیږي په ټولنه کې او د ټولنه ډېره ښه وده هم کوي. د بلې نقطې نظر نه که ورته وګورم، ما او تا لودین صاحب په پخوانیو پروګرامو کې ویلي وو چې یوه ټولنه لکه یو تعمیر داسې ده او تعمیر له مختلفو موادو نه جوړ شوی. نو که او د ټولنې غړي د ټولنې مواد دي، هغه غړي هغه انسانان افراد چې په ټولنه کې ژوند کوي، نو که چېرته هر تعمیر کې پخې خښتې جوړي، ښه مواد کې د پخو خښتونه جوړي، کانکریټ یې ښه وي، مواد یې ښه وي، هغه په مقابل د سیلاب، په مقابل د زلزلې، په مقابل د نورو مشکلاتو کې مقاومت کولی شي. ټولنه هم دغسې که هر غړی مسؤلیت واخلي د ځان، اول د ځانه پخه خښته جوړه کړي، بیا کولی شي هغه ټولنه چې جوړه شي دی خپل مسؤلیت اجرا کړی. بس نو نن د واړو میلمانه ډېر نظریات ورکړي، زه تو خو بیا وخت لرو په نورو پروګرامو کې هم په غږېدلی شو.
نو دغه د ما نظر و د مسؤلیت. ډیره مننه. کېدای شي تاسو دغه د مسؤلیت اړونده اثرګذاري او اثرپذیري په اړه باندې دوستانو سره مېلمنو سره موضوع مطرح کړئ. او نو که مسئولیت اول دست تعریف کو اگر تعریف کنیم که بین مسئولیت و ملامتی فرق داره. در افغانستان عموما مسئولیت و ملامتی را گدود میسازه و موضوع را ایتو خط میکنه که از او هیچ مایی برآمده نمیتونه، اگرچه برای مایی گیری هم را جور میکنه تو خط میسازه. اما دما په نظر باندې هر څومره که مسؤلیت داسې تعریف کو چې مسؤلیت هغه ته وایي چې ته څومره په خپل محیط باندې تاثیر کولی شي. که چېرته د تا مسؤلیت صفري، ته صفر تاثیر کولی شي او سل په سله د نورو د مسؤلیتو د تاثیر نتیجه. او که مسؤلیت د تا سل په سله انسان هیڅ وخت هغې ته نشي رسېدی، ځکه په دغه تعریف باندې دغه ساحه چې اثرګذار ده سل په سل په هر شي باندې هغه تنها خالق ده. اما انسان کولی شي وده وکړي په مختلفو مرحلو کې، هغه د ده مستوا د مسؤلیت جګه شي. نو په دغه اساس باندې زه به داسې مطرح کړم چې په څه رقم سره خلک کولی شي د تاسې تجربې په ژوند کې خلک هم چې لیدلي دغه خلک چې ډېر اثرګذاري څه خصوصیات لري، چې اثرپذیري څه خصوصیات لري، که د خپلو تجربو نه په دغه کې تاسې خپل نظر ورکړئ. زه به د صوفي زاده صاحب نه شروع کړم چې دی شروع کړي او په وخت چې ګورو که په یو درو څلورو دقیقو کې خپل نظر او خپل تجربې شریکې کړي، بیا به د هغومره وخت صداقت صاحب ته ورکړو، بیا به په ورو ورو پروګرام څخه خلاص کړو. دغه اثرګذاري او اثرپذیري د تاسې تجربو هغه خلک چې تاسې لیدلي په څه رقم سره څه خصوصیات لري چې اثرګذار وي، څه خصوصیات لري چې اثرپذیر وي. بله، یا زیادتر مردم که ما امرش کار کردیم چون افغانستان ما کار میکردیم، جامعه بین‌المللی در افغانستان آمد و ما همه را دیدیم، با مردم های مختلف کار کردیم، کلچرهای مختلف روبرو شدیم و یک کلچر ما که بود بسیار کلچر عنعنوی است. ما مثلا کلچر ما بسیار فرهنگ ما بسیار خوب فرهنگ است، ما در موضوعات فرهنگ خود صحبت نمی کنیم، ولی مشکل در ما مردم است که ما با نوع فرهنگ خود از فرهنگ خود درست استفاده کردیم، نه از دین خود درست استفاده کردیم و نه از چیزایی که آموزش هایی که دنیای غرب فلسفه غرب که از به ما میده از او هم درست استفاده نکنیم. به خاطر که یکی که مردم دیگر کشورها رو ببینیم، مثلا فرض که یک کشور که مثلا هندوستان است، از چه قسم یک کشور غریب بود، چه قسم از غربت خود کشید. یعنی بسیار تا حال از وقتایی که ببینیم از 40 سال یا 50 سال قبل هندوستان فعلا در کجا موقف قرار داره. یک چین ببینیم پیش از اینکه چین به WTO وصل شد حالتشان بسیار خراب بود، غربت بسیار زیاد بود، ولی حال یک کشور شده که خود ابرقدرت اقتصادی جهان میدانه. این چی است که همش از مسئولیت های فردی شروع شده، به خاطر که دولت همیشه زمینه ساز است، ولی فرد که است باید خودش مسئولیت پذیر باشه. و این مسئولیت پذیری از کجا میشه که از یکی دیگر که میبینید بالخصوص جوانا، یکی دیگر میبینید که رشد میکنه، تو هم باید مسئولیت بگیری رشد کنی، کینه و عداوت باید از دل خود بکشی. ما مردم مثلا ازی که یک کس رشد کنه او را پایش میزنیم، نه، باید او که رشد کرد باید مدلایش بفهمیم که چگونه او رشد کرده، ما چی کنه میتونیم. ما من حیث یک منتر باید با خود داشته باشیم در زندگی خود. هیچ باک نیست. یک ما جوان هستم، ما باید استاد لودین صاحب یا دورانی صاحب من حیث منتر خود بگیرم، به خاطر که اونا بزرگ هستم، یک تجربه زندگی رو با ما شریک کنن که چه قسم من میتونم پیشرفت کنم و یک رود مپ به خود داشته باشن، نقشه راه به خود داشته باشن که چه قسم ما پیشرفت کنیم، چی چیزا رو باید ما پیش دنبالش بگردیم. این چیزایی است که باید از یاد بگیریم. یک به سطح کشورها باید ما
در کشورهای منطقه که ما می‌بینیم، مثلا که چی پاکستان است یا چی هندوستان است یا حتی چی ایران است، این کشورهایی که ما می‌بینیم یا چه قسم رشد کردن با وصفی که مشکلات زیاد اقتصادی دارن، ولی باز هم توجهشان سر نهادهایشان است، توجهشان سر افرادشان است، به خاطر که افراد است که و جاگزین افراد بزرگتر میشوند یا کسایی که اگر فرض کن شما یک نسل خوب بوده که افغانستان پیش برده، ما یک نسل هستیم که فعلا هستیم، بعد از ما که نسلای ما به چی میگذاریم؟ آیا ما کدام الگو هستیم یا خیر؟ ما من حیث اتباع کشور باید یک الگو باشیم بدگاه و در این زمینه باید ما نشرات ما باید بسیار، ما مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ ما باید نقش بسیار کلیدی باید داشته باشه، مواد باید تهیه کنه که حس مسئولیت پذیری را در جوانا باید او را یعنی زیاد کنه و چی کتابای باید باشه که او را بخونه یا در مکاتب باید زیاد تشویق و ترغیب شوه این مسئله. ډیره مننه صداقت صاحب. مایک د اف د تاسو هم کولای شئ چې په درو څلورو دقیقو کې په دغه موضوع باندې خپل تجربه او مشاهده او ابزرویشن شریک کړئ. ډیره مننه، تاسو ټولو ښه موضوعات ته اشاره وکړه. فردي مسؤلیتونه چې دي هغه بنیادی مسؤلیتونه دي، بیا وروسته ټولنیز مسؤلیتونه راځي، وروسته کورني مسؤلیتونه، بیا ټولنیز مسؤلیتونه. که موږ تاسو وګورو بعض وخت کې دغه تیر 2-3 ورځې مخکې یو واقعه وشوه په کالیفورنیا په سان دیګو ښار کې په یو جومات باندې حمله شوې وه او هلته یو تورپوسته سکیورټي ګارډ چې نوی اسلام قبول کړی او څو کاله کېده، نو هغه کستودیان و یا چاپراسی و یا سکیورټي ګارډ و هر څه چې و، لیکن هغه دغه مسؤلیت داسې احساس که زه دغه قاتلین چې راننوځي جومات ته او حمله کوي په ماشومانو باندې که دا سټاپ نه کړم نو شاید 50-60 نفره وژل شوي وای. هغه خپل ځان قرباني که زه باید دغه حادثې مخه ونیسي. نو بعض وخت کې مسؤلیت منل دا یو قرباني هم غواړي، یا د وخت یا د کار یا د زحمت یا د پیسو، یا حتی بعد داسې وخت راځي چې بعضې خلک بې سره تېرېږي. نو سړی ګوري چې هغه ځای کې ستا هدف څه شی دی، څه شی لاسته راوړې. څومره چې لاسته راوړنه لوړه وي هماغومره قیمت هم بیا لوړ وي. نو دلته اوس په امریکا کې مخکې صوفیزاده صاحب وویلې چې په ټولنه کې یا په ملت کې هر سړی مسؤلیت لري، دولت خپل مسؤلیتونه لري او فرد خپل مسؤلیتونه لري. دلته په دې بعضې نیبرهوډ یا په بعضې ګاونډونو کې لیکلي وي چې نیبرهوډ واچ. هغه داسې دی چې خپله د منطقي خلک ګوري که یو سسپیشس یا داسې یو غیر مترقبه حرکت وګوري د چا نه، نو هغوی بیا دا ریکارډ کوي یا یې پولیس ته رپورټ کوي. نو پولیس خو د هر چا په سر باندې ودرېدلی نه شي، ضرورت دی چې پولیس به خپل مسؤلیت لري هغه به ترسره کوي، لیکن د هر چا په سر ودرېدلی نه شي، په هر ګاونډ کې حاضرېدلی نه شي. لیکن هغه خلک په خپله د یو بل د ښېګړې دپاره د یو بل په کور باندې هم نظر اچوي. که وګوري چې یو غل کور ته اوړي نو فوراً یې رپورټ کوي، دې نه ګوري چې خپله د کور خاوند یې رپورټ کړي. هماغه چې ټولنه بیا بې جرم او بې مشکله پاتې کېږي او مخکې ځي. نو هر سړی باید خپل مسؤلیتونه وپېژني. خو مسؤلیت چې تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت څوک اخلي یا احساس د مسؤلیت کوي هغه کسان دي چې هغه د لیډرشپ قابلیت لري یا احساس لري یا د ملکیت یا د مالکیت د سختنتوب یا د صاحبتوب خواص لري، هغه بیا مسؤلیت اخلي. نو که د سړک په سر باندې څوک بد کار کوي هم هغه پکې ځان ورچي. بعضې خلک وایي دا خو none of your business، دا خو ستا کار نه دی، دا خو د پلار سړک نه دی، زموږ پښتو په اصطلاح باندې دا پرېږده، دا د ټولو سړک دی. لیکن یو نفر وایي چې نه ته دا سړک ورانې
سل ځلې وایي زما د پلار سړک نه دی خو د ټول ملت سړک دی د خلکو سړک دی نو هغه پکې ځان ورګډي بعضې خلک بیا وایي چې دا خو ډېر په اصطلاح ځان خوده کې دی او په هر کار کې کار لري لیکن نه هغه د لیډرشپ خواص لري هغه د ملکیت خواص لري هغه فکر کوي زه مالک یم د دې خاورې یا د مملکت خاوند یم نو هغه یا د دې سړک خاوند یم یا د جومات خاوند یم نو هغه بیا نه پرېږدي چې بل څوک ورانۍ وکړي نو د احساس چې څومره لوړ وي هماغومره دغه هم لوړ وي ورسره ډېره مننه د موږ وخت هم پوره ده د لیدونکو سره به خدای پاماني کوو نورالدین صاحب که یوه دقیقه کې ته خپل نظر ورکړې دغه موضوع باندې بیا به د دوستانو سره خدای پاماني وکړو او نو مېلمنو اساسي خبرې وکړې او دا خبرې خلاصېږي نه ځکه چې دا بار بار ویللې پکار دي توجه د خبرو مرکز ګرځولې پکار دي په مجالسو کې په دې باندې خبرې کول پکار دي په عامه توګه د افغانانو په مسله کې زه به یو څو خبرې ساده په ډول باندې وکړم چې دا وطن داسې بې قانوني کې داسې ډېره دوره یې تېره کړې د قوانینو درناوی په خاصه توګه د ژوند او د حقوقو او کله چې اختلاف راځي د تاوتریخوالي په عوض باندې که چیرې اسانه حل لارې ولټول سي ټولنیز فعال ګډون د فساد او بې عدالتي او د اقتصادي ودې طرفداري کول په ټولنه کې دغه یو عامې خبرې دي که چیرې موږ د دې په اړه باندې مجالسو کې خبرې ولرو یو پیشنهاد یا وړاندیز دا ده چې ډېرې غونډې کېږي ټولنې جوړېږي که یو بخش کې د موسیقي یا ترانو یا شعر په څنګ کې دغسې بعضې موضوعاتو ته هم په بعضې مراسمو کې جای ورکول سي دا به ښه ابتکار وي ډېره مننه بیننده محترم هموطن عزیز پروگرام ما به آخر رسیده مثل که دیدین این موضوعات بسیار مهم و اساسی است که در این پروگرام سرش بحث میشه در بسیاری پروگرام های دیگه موضوعات حاد روز است اما این موضوعات میره به بنیاد مشکلات کشور ما به این توجه لازم است به نظر ما و ایست که مثل که نورالدین صاحب اشاره کرد در حلقای خود در مجلسای خود سریزی موضوعات بحث کنن خودتان به نتیجه خود برسن و پروگرام درباره مسئولیت یعنی پروگرام پنجم ما بود به اندازه کافی موضوعات برای بحث مطرح شده که دیگه هموطنان سرش بحث کنن ما در برنامه آینده انشاءالله سر موضوع ارزش ها گپ میزنیم که ارزش ها چیست در رشد جامعه و در عقبمانی جامعه چی رول داره چی ارزش ها ما را از پیشرفت و از رشد مانع میسازه چی ارزش ها ما را کله میکنه که چی کنیم که رشد کنیم سر این موضوعات گپ میزنیم نظریات خودم را ما شریک کنین دلته ځینو دوستانو هغه پیغامونه را لیږلي دي یو پیغام د محترم عدالتیار صاحب نه و چې ګمان کوم رئیس صاحب یا رئیس صاحب د موږ ویاړ نو دا پیغام ته نه صداقت صاحب ته و او دلته ډاکټر صاحب نجیب الله تو تاخیل یوه نړۍ مننه تاسو د ښو او ګټورو خبرونه بس ډیره مننه د ټولو دوستانو نه او هغه خلک چې تبصرې کوي موږ تشویقي د دې کارو لپاره فکر د ځینو خلکو لپاره به دا ډېره داسې دلچسپي ونه لري ځکه دا جدي شیان دي دې ته جدي فکر ضرور ده او که په دغو ساحو کې تغییر راسي په ټولنه کې تغییر ډېر زر راځي نو د مېلمنو نه هم ډېره مننه چې زموږ سره یې ګډون وکړو په دغه خدمت کې د ټولنې لپاره نورالدین صاحب د تا نه مننه که وخت لرئ دغه پروګرام چې خلاص شي یو 2 دقیقې به پاتې شو یو ارزونه به وکړو د دې پروګرام او که وخت نه لرئ بیا نو د دوستانو سره به خدای پاماني وکړو د لیدونکو سره او پروګرام به په دې ځای باندې خلاص کړو دا دې وکړي چې د جمعې ورځ هم په خیر تېره سوي او یا تېرېږي د خدای په امان ډېره مننه خدای په امان